چې چرته هم د فلسطینیانو په حق کې مظاهره روزي ورته دومره لوی ظلم علاقو خان او چنګیز خان هم نه کړی دا د دنیا را ټول په تاریخ کې ډېر لوی ظلم او بربریت دی امام صاحب زمانه کې کی عالمي حقوق والدم تاسو دا خبرې مه کوئ تاسو د کفر علمبردار یې که نن هم فلسطینیانو د کفر کلمه وویله کورونه به هم آبادي څوک د غږ هم نشي کولی یو کار خو دا وه کې ټول مسلمانان چې مکډونا او د KFC چې امریکې څومره د اسرائیلي مصنوعات دي د هغې بایکاټ وکړئ لکه جهاد له خو نشي تللی دا پیپسي خو مه څښه که نه مړه د KFC له مه ده دا مکډونا له مه ده د اسرائیلو او د امریکې د ټولو مصنوعاتو بایکاټ وکړئ یو کار دا وکړو چې معاشي نقصان خو له ورکړو که نه ځکه د ما صاحبه پیسو باندې دا بارودو اخلي او پرې مسلمانانو راوروي او پاکستان ته وایو دا د اسرائیلو دا کپړیانې بندې کوي ولې کوم که راوځي موږ ورانو نو دا قانون په لاس کې اخیستل دي هلکه زموږ د مسلمانانو د قاتلانو دغه دي عین کم ځایونو دي او د ګټې دا بند کوي پکار یې ټوله دنیا کې خلک دا بند کړي څه به خورو خاورې خوره خو دا شیز مه خوره ما او تا دې د ولږې نه مړه شو سبا له به دې خېټو کې به د قبرونو کې چینجي پراته به وی نه به که ما او تا KFC او مکډونا ونه خورو د امریکې مصنوعات نه بایکاټ وکړو هېڅ چلم نه کېږي یو خو موږ او تاسو یې مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو یو دا بنیادي خبره کو او دویمه دا ده چېرې په دنیا کې احتجاج ډېر غټ زور لري خلک کروڑونو ته راوځي په دنیا کې خلک خپل احتجاج ریکارډ کوي موږ انساني حقوق والا ته وایو زموږ په دې وطن کې هم خرڅ شوي دي دا بې ایمانه چې موږ طالب سړی چېرته په مدرسه کې ووهو که نه به لخته باندې دا بې ایمانه بیا خلک پسې کیمرې ګوري قاري صاحب ظالم دی او ګوره دا پالک باندې تغمه ودرولې ده دا قاري صاحب ډېر غټ ظالم دی بې ایمانو دا د لکو خلکو د لکو نه سوا فلسطینیان شهیدان کړل د دې تصویر ته ولې نښه بې ایمانه قاري صاحب سړی مړ کړی ولختې سړی قاري صاحب غلط کړي چې هلک یې والی دی لخت یې والی دی بې ایمانه دا ته دا شیزونه کې موږ وایو چې دا د دنیا د خلکو انساني حقوق ظلم واخې انساني حقوق ستاسو په مخ ته مانچه ده زمونږ په مال ملک کې به څوک په انساني حقوقو خبره نه کوي چې د فلسطینیانو په حق کې ته خبره نه کوې ته انساني حقوق والا نه ته د کافرو د حقوقو او بېدینې خلکو د حقوقو دپاره کوې هغه لپاره ځکه نه کوي چې هغه مسلمان دی هغه کلمه ویلې ده که نن هم فلسطینیانو د کفر کلمه وویله کورونه به هم آبادي څوک د غږ هم نشي کولی خو کلمې ویلې ده ځکه خلک وجني زموږ د پاکستان د اسلام جمهور پاکستان انساني حقوق والو په دې وطن کې بیا خبرې ونه کوي عالمي حقوق والدم تاسو دا خبرې مه کوئ تاسو د کفر علمبردار یې هم د خپلو ماشومانو دا غوښې د هغوی دا چغې د هغوی اندامونه بدنونه دومره لوی ظلم علاقو خان او چنګیز خان هم نه کړی دا د دنیا را ټول په تاریخ کې ډېر لوی ظلم او بربریت دی د امام صاحب زمانه کې کیږي او څنګه احتجاج خو وکړو که نه یار یو ځلې روډ ته خو راوځو چې چېرته هم د فلسطینیانو په حق کې مظاهره روځئ ورته او داسې سیاسي پارټو والا خبر نه کوي دا ټول علما هم کوي دا ټول سیاسي خلک هم کوي او موږ حکومت ته وایو ته د دوی په حق کې خبره یوازې مه کوه تش تقریرونه مه کوه عملي اقدام وکړئ ټمبم در سره دی میزایل در سره دي څه چل وکړه که هېڅ هم نه شي کړلی خوراک ورته ورسوه که نه ولږې نه خلک مړه کېږي یو طرف ته ګولو نه خلک مړه کېږي بل طرف ته لږه ده فاقه ده زخمیان پراته دي علاج معالجه ده د دې زمانې ډېر لوی مشکل نه فلسطینیان تېرېږي مسلمانان دي چې موږ په داسې قسم مظاهرو کې موږ شرکت وکړو دا هم د ایمان تقاضا ده او د څوک په هر نیت کوي چې څوک خپل ځان شي اشتهار دپاره کوي دی زه په دې نیت شریکېږم چې د فلسطیني مسلمان دپاره د همدردۍ اظهار کوم ورانۍ به نه کوو چې هلکه مظاهره کوم خپل ګاډونو ته اور اچوو دکانونه دا خو ته نقصان کوي دې ګاډې خو اسرائیل نه دی وجه فلسطینیان نه دی وجه خو زموږ د وطن ګاډې دي زموږ د وطن دکانونه دي زموږ د وطن املاک دي ورانۍ به نه کوې احتجاج ریکارډ که دنیا ته ووایه زه د فلسطینیانو پرې
وجلو باندې موږ خفګان کو دنیا را پاسې کې دا کار دی وکړي